نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزا نه را روانو، غرمه ټیم شو، صحابه کرام ستړي دي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ستړي شو. صحابه کرام ته فرمایل ځای لکه آرام وکړئ چې لږ دمه شو دا غرمه لږ کم شي بیا بزو. ټول صحابه کرام داسې ځای په ځای بوټي سورو ته لاړو، یو ځای وده شو بل ځای وده شو ځای په ځای باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم داسې د کیکر یو بوټی و، هغې ته یې دا توره ور واچوله او د هغې د لاندې سم لاس ته سترګې ورلې وده شو. په دې کې یو کافر و چې وایي کتل چې د مسلمانانو پیغمبر د یو ونې د لاندې وده دی، سر ته یې توره پرته ده او څوک شته دی هم نه یې خواته، وایي راشه دا خو د ټولو نه ښه موکه ده، دا خو غټه موکه ده. راغې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه توره یې راواغسته داسې او د تیکې نه یې راویسته، چې د تیکې نه راویسته د نبی علیہ السلام سترګې وغړېدې. چې سترګې وغړېدې دا کافر ورته وایي من یمنعک مني، من یمنعک مني، زما نه به دې څوک بچ کوي، اوس تا به اوس زما نه څوک بچ کوي، خوا ته خو دې څوک شته نه چې اواز ورته وکړي، تش لاس یو توره زما په لاس کې ده، من یمنعک مني، اوس به زما نه څوک بچ کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل الله، څوک مې به درنه بچ کوي؟ الله. چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل الله، په هغه رفع راغې تورې د لاسه ورتاوه شوه، تورې د لاس نه ورتاوه شوه. نبی علیہ السلام تورې ته لاس کو، چې تورې ته لاس کو که نه نو کافر ته وایي من یمنعک مني، اوس په تا زما نه څوک بچ کوي، زه خو درنه الله بچ کړم خو تا به اوس زما نه څوک بچ کوي. کافر ورته وویل وایي ستوره ستا په لاس کې ده چې څه فیصله دې وکړه هغه زما فیصله ده. د نبي علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وایي زما معاف کړئ، زما معاف کړئ، زه درته هېڅ هم نه ما معاف کړئ. چې نبي علیہ الصلوۃ والسلام ورته څنګه وفرمایل ما معاف کړئ، هغه وایي د الله پاکه پیغمبره کلمه راته ووایه، کلمه راته ووایه، زه مسلمانېږم، ما خو په تا باندې د قتل اراده کړې وه، توره مې رېستلې وه، ما خو نه پرېښودلې، خو توره چې ستا لاس له درله نو ته ما ته وایي ما معاف کړې. د مسلمانانو زیات تعداد چې وګوري په هغې زمانه کې هغه د نبی علیہ السلام د اخلاقو نه متاثره شوي دي، مسلمانان شوي دي. هغې به چې د یو مسلمان کردار ته وکتل، د هغه اخلاقو ته به یې وکتل، د هغه اعمالو ته به یې وکتل، هغه به په دې شور شو، په دې به د هغه دماغ خلاص شو چې دا رښتینی دین دی، اسلام رښتینی دین دی. وګوره څنګه خلک جوړ کړی دی، په ایمان یې ووایي. داسې به یو کافر چې موږ ځان سره وساتو هغه زموږ نه متاثره شي ایمان راوړي، هغه چې د مسلمانانو ملکونو ته راشي که نه او واپس لاړ شي نو هغه په خپل کفر شکر وباسي. ولې الله دې نه کړي که چېرته یو کافر داسې وشي جومات ته خو یې راتله منه دي، خو که یو کافر دې جومات ته راغی واپس ورته چپلې به دې چا وړي، دغه حالت دی. نو دوکه ده، فراډ دی. وجه دا ده چې موږ مسلمانان د پیسو بالکل لاندې کاڼه کړي یو، اخلاق یې رانه ختم کړي، حلال او حرام یې رانه ختم کړي. دا صرف او صرف مقصد زمونږ دا دی چې مونږ لږه زیاته کړې پیسې، په هغې کې مونږ بد اخلاقي رور د رور سره ولې نه لګي، څه وجه ده؟ دا خو د یوه مور پیدا دي، په یو رحم کې دواړو لتې والي، په یو ګېډه کې دواړو لتې والي دي، د یو مور نه پیدا دي، په یو غېږه کې کلار شوي دي، په یو پینډ یې ډوډۍ خوړلې ده. اوس دا رور ولې د رور دښمن دی، ولې د هغه د وینو تږی دی، څه وجه ده؟ دغه یو له 100 روپو دپاره، د دغې لږو پیسو دپاره تا ډېرې اخیستې دي او ما له دې لږې راکړي دي، ما ډېرې ګټلې دي او تا نه دي ګټلې. رور د رور صرف په پیسو دشمن دی، په جایداد دشمن دی، دا خبرې دې لري که منځ کې هېڅ هم نشته دی. دا موږ د مال محبت دې حد ته ورسولو.